د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة وسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نشي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلکو په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو د هغې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاة وسلام ته یو سفر روغ کړو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة وسلام لره سفر روغ کړو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلاة والسلام له هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ملګری دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله سفر وکړو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته یې دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته بیا د نبي علیه الصلاة وسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبي علیه الصلاة وسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبي علیه الصلاة وسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة وسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وی مونږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نو پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وی سیوا د نبي علیه الصلاة وسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه و کړی تمامه شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزا د پاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنہ دا هغه د خېټه داسې لږ مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاق بطور ټوکې دا تیر ورسره غشی ورسره په لاس کې و که نه نو هغه یې په دې خېټه باندې داسې کو د سواد دننه کې خېټه دننه کې د صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو دا غشی یې پې داسې تېر کو نو چې تېر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه وایي د الله پاکه پیغمبره موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبر یې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي موږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبر یې تا راته وایي چې انصاف به کوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما ویلي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه دې زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولي خېټه یې د غشي سره وکړې ده اوس نبی علیه السلام ته چې بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد له راغلی په نبی علیه السلام سر قربانوي او بل طرف ته د غشي سره معمولي خېټه ولګېده نو نبی علیه السلام ته وایي دا بدل به در نه اخلم صحابه کرام ولاړ دي او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي خاموش څه به نه وایې بالکل که خېټه زخمي شوي ما ته تکلیف رسولی ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي نبی علیه السلام ورته وي سواده بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ ته څه فرمایي نه که نه د الله پاکه پیغمبره بدل داسې نشي اخیستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غشی راکاږه نو زما خو په خېټه باندې کمیس نه څادر پې نه زما په خېټه باندې کپړه نه وه ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره که چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دی نبی علیه السلام د خېټې مبارکې نه داسې څادر لرې کو وی هو سواده بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه او رامنډې کړې وان خط پورې او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارکه ولې ښکل کړه وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کیدای شي دا مې تا سره اخري ملاقات دی جنگ شروع کېږي د الله پاکه پیغمبره کیدای شي دا مې سره اخري ملاقات دی بدل مې درنه نه اخیستو خو دا مې خوښوله چې ته ماته خېټه مبارکه ښکاره کړه او زه پې شونډې ولګوم بدل مې نه اخیستو داسې عجیبه غونته واقعه په دغې ځای کې مخې له راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفونه برابر کړو او نبی علیہ السلام به چې کله د مونځ صف برابر او یا د جهاد صف برابر او نبی علیہ السلام به فرمایل وي صفونه داسې سیده ساتئ لکه څنګه چې د فرشتو صفونه نو نبی علیہ السلام به د صف د نیغوالي ډېر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي چې په صفونو کې کوږوالی شي نو بیا په زړونو کې هم د یو بل نه څه راځي کوږوالی راځي د دې وجې نه د مونځ په صفونو کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا نیغ کړی شي خو هغه مونځ د جنازې دی خو هغه عام مونځ دی خو صفونه چې پکې جوړېږي نو هغه صفونه نیغ ساتل پکار دي